ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. ما بعد. د هلال تلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مونږ دغه پروګرام او برنامه چې ده د حجاج کرامو دپاره او څه احکام غواړو چې بیان کړو او د مدینه منورې فضائل مونږ په تیرو درسونو کې مونږ وویل او اوس غواړو چې د احرام په رابطه باندې هغه څوک چې مدینه منورې ته د دې ځای نه تللي وي هغه د مدینه منورې نه چې روانېږي اتمه ورځ بعد هغه به په ذوالحلیفه کې هغه چې میقات دی د احرام د تړلو ځای دی هلته به خپل احرامونه تړي. اوس د دې احرام دپاره احرام د حج مخکې هم موږ ویلی دی احرام چې دی د حج د فرایضو نه دی، د حج د شروطو نه دی او همدارنګه په ابتدا کې احرام چې دی شرط دی او بیا وروسته رکن ګرځي او د حج د درې فرایض دي چې یو پکې احرام دی او دوهم پکې وقوف په عرفات دی او دریم چې دی هغه طواف د زیارت دی. دا درې فرایض دي د حج. حجاج کرام چې د الله ملمانه دي او د حج دپاره ځي او مصارف کوي باید متوجه وي چې فرایض ترې پاتې نشي او بیا واجبات دې ته ډېر متوجه وي. اوس احرام په خپله څه آداب لري لکه لمانځه کې چې سړی داخلیږي د الله اکبر او د تکبیر په اساس باندې په حج په مناسکو کې سړی چې داخلیږي هغه د احرام نه وروسته سړی داخلیږي او په دا د هغه دپاره د نیت حیثیت لري. نو یو څوک چې غواړي چې هغه احرام وتړي احرام د حج دپاره یا د عمرې دپاره نو د هر ځای نه چې وي او نو هغه به اول نظافت مراعات کوي. نظافت دا معنا چې غسل به یې کړی وي، نوکان به یې خریلي وي او اضافي ویښتان د خرګونو او د عانې چې ورته وایي د شرمګاه دا به یې پاک کړي وي او بریتونه به یې کم کړي وي او ځان به یې صفا کړی وي او غسل به یې کړی وي. د دې نه بعد به بیا هغه د احرام دوه لباسه چې دي چې هغه یو چادر دی او یو لونګ دی هغه به سړی اغوندي. متوجه دي وي چې هیڅ ډول د نارینهو دپاره هیڅ ډول ګنډلې جامې دا جایز نه دي. دا ګنډلې جامې به نه اغوندي. البته د ښځو د احرام په رابطه باندې دا ده چې ښځې به همغه جامې چې عادي جامې چې اغوندي خو پاکې جامې او نوې جامې او که سپینې وي ډېرې ښې دي او که نه وي هر ډول جامې چې وي چې پاکې وي هغه به همدغسې غسل کوي او همدغسې ځان به یې صفا کړی وي نوکان مکان او دی او بیا دا ده چې هغه خاصې جامې نه لري لکه د نارینهو دپاره همغه خپلې زنانه جامې چې په هغو کې په اصطلاح عورت او هغه یې ټول پټ وي او په دې شکل سره. یو خبره پکې دا ده چې پس د هغه نه څه محظورات دي چې انشاءالله هغه به هم راځي ووایو چې د نارینه دپاره کوم شیان هغه دي څه به نه کوي او د ښځې دپاره کوم شیان هغه دي. نو غسل او اودس به کړی وي او بیا به د دې نه بیا به خوشبویي استعمال کو. خوشبویي به استعمال کو ځکه چې احرام یې چې وتړله پس د دونه بیا خوشبویي استعمالول باندې نشته ولی اوس یې تر اوسه احرام نه دی تړلی. د احرام نه مخکې به خوشبویي استعمال کا. د احرام نه بعد که بیا خوشبویي په بدن او په هغه کې هم پروا نه لري خو کوشش دی وشي چې دغسې خوشبویي استعمال شي چې هغه ډېر زیات هغه بوی نه لري په اصطلاح چې نور خلقو ته اذیت او هغه وکړه. او که یوه ښځه وه چې هغه ماهوار تکلیف یې وه حایزه وه او اولاد یا پیدا و نفاسه و هغه به څه کوي هغه به هم غسل کوي او خپل احرام به تړي په همدغه شکل سره ولی چون لمونځ نشته ورته هغه به لمونځ نه کوي. نو دوه رکعته لمونځ به وکړه. د دوه رکعته لمانځه نه وروسته به بیا هغه د حج نیت وتړي یا د عمرې نیت چې وایي اللهم انی ارید العمرة یا اللهم انی ارید الحج یا به وایي اللهم انی ارید العمرة والحج که چېرته دواړه په یوه هغه سره وي حاجي قیران وي نو نیت به وتړي او د اللهم انی ارید الحج والعمرة فیسرهما لی وتقبلهما مني او دا سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې الفاظ د نیت د حج دا راغلي دي. په نورو شیانو کې د نیت الفاظ په حدیثو کې نشته. نیت د زړه کار دی د قلب وایي چې په خوله باندې په لمانځه هغه کې ویل باک نه لري خو په حج کې به په خوله باندې تلفظ کوي
که د چا زده نه وه دغه عربي الفاظ یې نه شوی زده کولی سستي یې کړې وه نه یې زده کړی اول خو مناسب دا ده چې حاجیان مخکې د زده کو او که نه وه بیا یو څوک یې تکرار کو دوی ورسره به باید تکرار کو که بیا هم نه وه په پښتو باندې په دري باندې په خپله لسان او ژبه باندې به ووایي چې پروردګاره زه اراده د عمرې لرم یا د حج لرم یا د عمرې او د حج د دواړو اراده لرم دا ماته آسانه کړه او دواړه زما نه قبول کړي نو بیا د دې نه وروسته به چې 2 رکعاته لمونځ یې وکړه هغه جامې به واغوندي د هغه پس د نیت به وکړه او تلبیه به شروع کړه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک دا تلبیه به تر آخره پورې ووایي دا تلبیه به د همدې ځای نه شروع کوي کله چې په پاس د لمانځه به یې ډېره وایي چې کوم ځای ته چې لوړ ځای ته خیږي ښکته ځای ته خیږي موټر ته طیارې ته پورته کیږي او ښکته کیږي دا به ډېره وایي او دا چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمایي چې الحج العج والثج حج چې دی په حقیقت کې تلبیه ده او قربانی ده نو دغه تلبیه چې ده دا د حج شعار دی او حاجي په دې باندې معلومیږي خلک یې پوهیږي چې والا دا سړی حاجي دی نو تلبیه به ډېره وایي او د دې ځای نه چې احرام یې وتړله پس د دې نه به بیا ځي مکې معظمې ته چې ورسېده په کعبه شریفه یې چې سترګې ولګېدې طواف چې شروع کوي بیا به د تلبیه قطع کوي بیا د تلبیه ویل نشته ورباندې مګر تر دې پورې چې د عمره وکړه او په تر دې پورې چې 8 د ذوالحجې باندې چې بیا نیت د حج کوي بیا به تلبیه شروع کوي مګر تر دې پورې چې جمرې ولي نو په دې وختونو کې به هغه وایي بیا په نورو وختونو کې نشته ده احرام دې ته ویل کېږي چې بعضې شیان په دې سړي باندې حرامېږي دغه سړی بیا خپل بیبي سره نشي یو ځای کېدی یا یوه ښځه د خپل خاوند سره نشي جما نشي کولی یا هغه شیان چې جما ته مفضي کېږي او سړی دې ته واداروي چې هغه جما وکړه لکه ښکلول وي او لوبې کول د ښځو سره د خپلې ښځې سره بیبي سره یا ښځه د خاوند سره کوشش به کوي چې یو د بل نه لرې وي د یو بل جدا وي او چې هغه ونه شي همدارنګه پس د دې چې ورباندې حرام وي په د احرام کې د چا سره به جنگ او جګړه او مخاصمه او دعوې به نه کوي جدل او جدال به نه کوي او همدارنګه ګنډلې جامې به نه اغوندي د نارینه تر دې حده پورې چې حتی یوه زرفراني به هم نه اغوندي او چوټه به یې هم نه وي بس همدغه دوه هغه به وي نارینه و دپاره دوه څادر به وي یو به یې لونګ کړی وي او بل به یې په اوږو باندې اچولی وي او په دې باندې سر پټول ورته ناروا دي او د مخ پټول ناروا دي ورته او د پښو پټول ناروا دي دغسې پایزار به په پښو کوي چې په هغو کې یې ښنګري ښکاره وي دغه بر هډوکی د قدم نه پر هډوکی چې دی دغه هډوکی به هم او هغه وي په حج کې دغه هډوکی معتبر دی دغه هډوکی به چې غواړم چې درنو لیدونکو سره یې هغه کړم دغه هډوکی به هم لوڅ وي داسې پایزار به یې اغوستی وي چې هغه که دلته یې پټې وي او که دلته هم پټه راغله پروا نه لري خو دغه هډوکی باید په حج کې لوڅ وي سره د دې چې ښنګري به هم لوڅ وي او دغه به هم لوڅ وي که د اوس به د مخکې نه به یې خستې وي او دا به یې پښو کړي وي نو بیا داسې پایزار نشي پښو کولی چې هغه ښنګري یې پکې پټ شي او په همدې ورځو کې څوک نکاح نشي کولی نکاح به نه کوي او عقد نکاح به نه کوي او ځایوالی به نه کوي او نوکان او ویښتان او دا خو به یې مخکې پاک کړي وي صفا کړي به وي پس د دې نه بیا نوکان نشي اخیستی ویښتان نشي اخیستی په تر څو چې د هغه نه احرام نه دی وتلی او همدارنګه پس د دې نه ښکار نشي کولی او د حرمینو د مکې معظمې کې بوټی نشي شکولی پاڼې نشي شکولی او همدارنګه ژوندي شیان نشي وژلی ښکارم نشي کولی ژوندي شیان نشي وژلی میس او مچ دی نور شیان دا به نه وژني دا ورباندې حرام دی که یو مړه کړل او هغه په ده باندې هغه لازمیږي دم لازمیږي سپږې کې اوس نشته دي خو سپږې ورږې او دا شیان چې پخوا به سفرونه و ډېر هغه به و بېچاره خلق به هغه و دم نشي وژلی او غورځوي به که په بدن کې وو په سر کې وو یا په ګیره کې وو یا په بدن کې وو جامو کې وو هغه به غورځوي او وژنې به یې نه هغه حیوانات هغه حشرات وژلی شي چې هغه مضر وي او ضرري وي لکه په اصطلاح لیوه وي او دغو سره مقابله کولی شي یا مار وي لړم وي هغه وژلی شي یا نور دغسې موضي شیان وي
او همدارنګه د ښکار غوښه به هم نه ښکار کولی شي، نه د ښکار چاته بل چاته اشاره کولی شي چې هغلته پلاني ځای کې په دې لاره باندې چیرې ښکار و دا هم نشي کولی، او همدارنګه د ښکار غوښه به هم نه خوري. نو دا به احرام وي او د دې ځای نه چې ولاړه بیت الله شریف ته خپله تلبیه به وایي، په بیت الله باندې چې سترګې ولګېدې په کعبه شریفه باندې او هلته به بیا تلبیه ختموي. دې نه وروسته به انشاءالله موږ بل درس کې د طواف احکام او د طواف طریقه به وایي چې د کوم ځای نه شروع کېږي په څومره کوم ځای ختمیږي. او اوس تاسو په الله جل عظمته سپارم. حجاج کرام دی د حج احکام زده کا او څه ویډیوګانې فلمونه دي هغه دې وګوري او د کتابونه دی او استادانو ته د غوږ نیسي او چې درڅو چې هغه په محرماتو کې واقع نشي، په دم ورباندې لازم نشي، د لوی مصارف او د لوی سفر او د لوی هغه ضایع نشي، ډېر احتیاط به کوي او په خپل سر به هغه نه کوي. ډېر وخت یو سړی کتاب کې مسایل ویلي هلته بیا په یاد نه وي، بیګا او سهار به د استادانو د هغه نه پوښتنه کوي چې سبا ته کوم احکام دي او کوم اعمال دي په کومه طریقه باندې موږ وکوو. الله د ټولو حجاج کرامو ته د صحیح حج د کولو توفیق ور په برخه کا. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.